الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. ټول حمد و ثنا او تعریفونه خاص الله پاک لري. رب العالمین چې پالونکي او پرورش کوونکي د تمامو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم بے حد مهربان او نهایت رحم والا دی. مالک یوم الدین مالک دروازې د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تعالی را عبادت کو او خاص همستانه مدد غواړو. ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو و ایاک نستعین او خاص همستانه مدد غواړو. سوال دې دی که دا دی چې دا امداد غوښتل دا د عمل او د عبادت نه وړاندې پکار دی. د عبادت نه مخکې امداد غوښتل پکار دی. نو ایاک نستعین اول پکار دی او ایاک نعبد وروسته پکار دی. نو دې دی کې ترتیب الټه شو. ایاک نعبدو مخکې راغی. دا ولې؟ نو د دې سوال جواب دا دی چې استعانت یعنې د الله نه امداد غوښتل دا هم یو قسم عبادت دی. دا د الله نه امداد غوښتل دام عبادت دی. نو ایاک نعبدو کې اجمال دی او په ایاک نستعین گویا کې تفصیل شروع شو او اجمال مقدم وی په تفصیل باندې. او دویمه وجه دا ده چې کله بنده په عبادت کې شروع کی نو د دغه عبادت د پوره کولو دپاره د الله د امداد ضرورت دی. نو دا بنده د اتمام د عبادت دپاره د الله نه سوال کوي چې ایاک نستعین امداد درنه غواړم چې دا کوم عبادت مې شروع کړی دا خدای سر ته ورسوه. او درېیمه وجه یې دا ده چې بنده کله ایاک نعبدو اقرار وکړو نو دې اقرار سره کله کله د دې بنده په دې دل و دماغ کې داسې د غرور او د نشې خیال راشي. زم یو کس داسې یم زم عبادت کوم. نو دا لویو تکبر چې پکې راځي نو د دې خطرې نه بچ کېدو لپاره دې وایي د ایاک نعبدو نه رستو چې ایاک نستعین. خدای امداد تا نه غواړم. دې بنده سره خطره پیښه شوله نو د دغې خطرې نه بچ کېدو دپاره دې وایي چې یا الله زما عبادت کول زما کمال نه دی بلکې ځکه عبادت کوم نو دا ستا په امداد سره کوم. که ستا تعاون او امداد ورسره شامل حال نشي نو زه څه شی یم چې زه به ستا عبادت وکړم.
نو دا مرتبه د عبادت ستا په مدد سره ده، ستا د امداد په برکته زه عبادت کوم. او په ایاک نستعین او وروستو عبارت سره بنده د خپل حاجت سوال پیش کوي او د طلب د حاجت نه وړاندې څه وسیله او څه ذریعه پیش کول پکار دي. لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة. د حاجت طلب کولو نه مخکې وسیله مخکې کول وی دا د قبلېدو لپاره ډېر قریبه ده. نو په ایاک نعبدو اقرار سره بنده وسیله پیش کوي د حاجت غوښتلو نه وړاندې وسیله مخکې کړي. د ایاک نعبدو و ایاک نستعین طرز اختیارولو کې د مخکې آیاتونو سره برابروالی او مناسبت هم راځي. مخکې رب العالمین مالک یوم الدین دغه آیات راغلي، نو دلته هم ایاک نستعین د ایاک نعبدو او وروستو ذکر کولو سره عبادت په طرز کې یووالی راځي. ایاک نستعین کې د دې خبرې ذکر نه دی شوی چې په کوم چیز کې استعانت غواړم، نو په دې نه ذکر کولو کې عموم ته اشاره چې خدای په هر کار کې به تا نه امداد غواړم. په یو کار کې زه مستقل نه یم، په یو وخت کې زه مستقل نه یم، زما هر کار هر وخت هر حال کې زه به ستا نه امداد غواړم. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا من ته هدایت وکړه. دې دې کې سوال راغی چې د هدایت دپاره دا سوال من کوو. الله تعلیم را کړی چې داسې ووایه چې اهدنا الصراط المستقیم. نو عام انسانان عام مؤمنان دا سوال کوي، هر بنده چې مونځ کوي نو اهدنا الصراط المستقیم پکې وایي. نو موږ خو عام خلک یو، موږ به وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای موږ ته نیغه لار وښیه. خو دا سوال خو اولیاء کرام هم کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، او په خپله پیغمبر علیه السلام هم کوي اهدنا الصراط المستقیم. زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه زیات هدایت یافته خو بل څوک نشته. پیغمبران خو د هدایت سرچشمې دي او دوی ته خو هدایت مخکې نه حاصل دی. نو بیا دا سوال چې ما ته هدایت ته هدایت ته مخکې کړی دی، پیغمبر څه دپاره وایي چې اهدنا الصراط المستقیم؟ هدایت خو هغه سره دی او ټولې دنیا ته هغه هدایت ورکوي. د هدایت دپاره خدای را لېږلی دی. نو د دې سوال جواب نه مخکې دا خبره زده کړه چې د هدایت مختلفې درجې دي، هغه درجې معلومې کړه. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه لیکي دا هدایت مطلب هغه بیانوي، نو د هغې خلاصه دا ده وی هدایت یو شخص ته منزل مقصود طرف ته د مهربانۍ سره سره رهنمایي کولو ته هدایت وایي. یو بنده ته منزل مقصود طرف ته مهربانۍ سره رهنمایي کولو ته هدایت ویلی شي. یو بنده رهنمایي کول منزل مقصود طرف ته،
بیا د دې مختلفې درجې دي. یو درجه د هدایت عامه ده چې هغه ټول مخلوق ته ورغلې ده، چې په هغې کې کاڼي بوټي ونې غنې حیوانات دا ټول شامل دي، ټولو ته هدایت شوی دی. الله پاک فرمایي اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. الله هر شی پیدا کړی دی بیا ورته هدایت کړی دی. په دې کې دا کاڼي بوټي هم راغلل، دوی ته هم هدایت شوی دی. نو د هدایت ادنا درجه دقه لومبنۍ ده چې تمام مخلوق ته الله هدایت کړی دی. سورة اعلی کې الله فرمایي سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربک الاعلی، د خپل لوی رب پاکی بیان کا. الذي خلق فسوى، هغه ذات چې مخلوقات یې پیدا کړل بیا برابر کړل. نو والذي قدر فهدى، څیزونه یې په اندازه کړل او لارې ورته وښوده. نو دې ځای کې ټول مخلوق ته هدایت یې کړی دی. نو د دې هدایت نتیجه دا ده چې د کائناتو تمام قسمونه خپله خپله ډیوټي په ښه طریقه باندې ادا کوي. هر یو شی د الله حمد و ثنا وایي دا په دغه عام هدایت باندې. دا یو درجه. دا هدایت دویمه درجه دا ده چې هغه ذوي العقولو ته انسان او پیري ته حاصله ده. او دا قسم هدایت د آسماني کتابونو او پیغمبرانو په ذریعه باندې هر انسان ته رسېدلې ده. نو چې څوک یې قبوله کړي دا درجه د هدایت قبوله کړي نو هغه ته مؤمن او مسلم وایي، او چې څوک یې رد کړي هغې ته کافر وایي. او درېیمه درجه د هدایت د دې نه زیاته او خاصه ده چې هغه صرف مؤمنانو متقیانو له الله ورکړې ده. او دا هدایت هم د الله د طرف نه بغیر د واسطې انسان ته ورکېږي. او دې درجې د هدایت ته توفیق وایي. توفیق یعنې داسې اسباب او حالات پیدا کول چې د قرآني هدایاتو قبلول او په هغې باندې عمل کول اسان شي او خلاف ورزي ورته ګران او بده ښکاره شي. نو د دې درېیمې درجې وسعت او فراخي غیر محدود ده، بے انتها یو وسیع میدان دی. او دا اخري درجه د انسان د ترقۍ میدان دی. نو د اعمال صالحه سره سره دې درجې د هدایت کې زیاتې کېږي، دې درجه کې زیاتې کېږي. نو پیغمبر ته خو هدایت حاصل دی، هغه وایي اهدنا الصراط المستقیم. خدای د هدایت دا کومه مرتبه چې د ما نه راکړې ده نو دې کې نور هم ترقي راکړه. هدایت دې راته کړی دی، دا تمام نیکان بندیان دې ته الله هدایت کړی دی، خو دوی په دې درجه کې نوره ترقي غواړي چې خدای هدایت راته نور عمره نور عمره نور عمره. او د دې هدایت د درجې نه هیڅ یو انسان مستغني او بې پروا نه دی، دې کې مزید ترقي ملاوي. اهدنا الصراط المستقیم، خدای موږ ته نیغه لار وښیه. د هندوستان عالمان چې ترجمه کوي ناغوی وی همې سیدې راه چلا، په دې نیغه لاره روان وساته. هسې نه د دې پاټلۍ نه چې ته کوز نه شو بل اړخ ته لاړ نه شو. همې سیدې راه چلا، په دې نیغه لار خو دې راته ښولې ده، خو دې نیغې لارې نه م کوزومه، په دې برابر جاري ساته. او بعض علما وایي اهدنا الصراط المستقیم
ثبتنا على صراط المستقیم، په دې نیغه لار باندې ثابت قدم وساته. ثبتنا خدای موږ صراط مستقیم باندې ثابت او دائم لرا. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی ولاړ وي، نو بل ورته وایي ودرېږه زه راځم، یعنې ته خو ولاړ یې خو په دې ولاړه باندې دوام وکړه، ودرېږه زه راځم. نو دې خو مخکې نه ولاړ دی، نو ولاړ ته ودرېدو حکم. عرب وایي قم حتى اعود الیک، ودرېږه تر څو کومې پورې، تر څو چې زه به ته راشم، ودرېږه زه راځم. د دې مطلب په عربۍ کې ده دم على ما انت علیه، دا ته چې په کوم حال یې نو په دې دوام ولره. اهدنا الصراط المستقیم، خدای موږ ته د هدایت کړي دي، خو په لار د هدایت راله دوام راکړه. او د هدایت یو معنا دا چې په مهربانۍ سره رهنمایي کول. الهدایت دلالة باللطف، لار ښودل دي خو په لطف او په مهربانۍ. ولذلك تستعمل في الخير، د دې وجې نه لفظ د هدایت دا د خیر په ځای کې استعمالیږي. صراط مستقیم څه ته وایي؟ صراط المستقیم هو الطريق الواضح لا اعوجاج فيه. صراط مستقیم هغه واضحه لارې ته ویلی شي چې په هغې کې کوږوالی نه وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د صراط مستقیم معنا داسې کوي: هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. صراط مستقیم څه شی دی؟ هو حبل الله المتين، د الله مضبوطه رسی ده. قرآن د الله رسی ده، مضبوطه ده. وهو الذکر الحکیم، دا محکم ذکر دی. وهو الصراط المستقیم، همدقه نیغه لاره ده. دا معنا تفسیر ابن کثیر کړې ده. او بعضې وایي مراد د دې نه اسلام دی، فهو دین الله الذي لا اعوجاج فيه. صراط مستقیم څه شی دی؟ دا د الله دین دی چې کوږوالی پکې نشته، دین اسلام. مجاهد رحمت الله علیه وایي مراد د دې نه حق دی. ابو العالیه رحمت الله علیه فرمایي هو النبي صلی الله علیه وسلم وصاحباه من بعده. صراط مستقیم څه شی دی؟ په خپل پیغمبر علیه السلام او د هغې نه وروسته ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دا صراط مستقیم دی. نو دې ټولو اقوالو کې څه تعارض او منافات نشته، بلکې دا ټول په صراط مستقیم کې داخل دي، د یو بل مؤید او تصدیق کوونکي دي. ځکه د پیغمبر علیه السلام اتباع، د ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما اتباع، دا د حق اتباع ده. تفسیر ابن کثیر فرمایي وکل هذه الاقوال صحیحة، دا ټول اقوال په خپل ځای صحیح دي. وهي متلازمة، یو بل سره لازم دي. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق. وچا چې د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړه، ورپسې د پیغمبر علیه السلام د دوو یارانو تابعداري وکړله، د حق تابعداري وکړله، فقد اتبع الاسلام، د تابعداري د اسلام وکړله. ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن، چې د اسلام تابعداري وکړه، د قرآن تابعداري وکړه. وهو کتاب الله حوله المتین وصراط المستقیم، دا د الله کتاب دی، مضبوطه رسی ده، دقه صراط مستقیم دی.
فكلها صحيحة مصدق بعضها بعضا. دا ټول اقوال صحیح دي، بعض د بعض تصدیق کوي. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه د صراط مستقیم په باره کې فرمایي، وی صراط مستقیم هغه نیغه لار ده چې په هغې کې پنځه صفتونه دي. یو دا چې دا لار مستقیمه نیغه ده، سیده لار ده. دویم دا مقصد ته رسېدو والا ده. او دریم صفت یې دا دی چې د ټولو نه زیاته قریبه او نږدې ده. خو څلورم صفت یې دا دی چې دا لار ګورې پراخه ده، څنګه لار نه ده چې پکې برق برق خونخه لري. د دین لاره ډېره پراخه ده صراط مستقیم. او پنځم دا چې مقصد منزل مقصود ته رسېدو دپاره د دې نه علاوه بله لار نشته، دقې ته صراط مستقیم وایي. دلته چې د صراط مستقیم په تعین کې کوم اقوال ذکر شو، دا صفات پکې موجود دي. دې نه علاوه بله لار نشته. ان الدین عند الله الاسلام، دین مقبول د الله په نزد باندې دا اسلام دی، دغه ښکلې لار ده. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، د دین اسلام نه غیر بله لار که چا وغوښته، د دې صراط مستقیم نه غیر که بله لار چا وغوښته، فلن یقبل منه، خدای به یې چرې قبوله نه کړي، بلکل به قبوله نه شي. اوس دې لارې سره ګمراهانو او شیطانانو مختلفې نورې لارې جوړې کړي دي. د دغې لارو نه د خدای ټول مسلمانانو ساتي. فإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. اهدنا الصراط المستقيم، خدای استقامت راکه په دې نیغه لاره، په دې ثابت قدم وساته. نو دا استقامت دا توسط او اعتدال ته وایي، میانه روی ته وایي، چې نه پکې کمې وي او نه پکې زیاتې وي. د یهودیانو غوندې نه وي چې عیسی علیه السلام ته سپک نسبتونه کړي دي. د عیسایانو غوندې نه وي چې عیسی علیه السلام یې خدای ته رسولی دی، د خدای درجې ته رسولی دی. نه به پکې کمې وي او نه به پکې زیاتې وي. صراط الذين انعمت عليهم، لار د هغه خلکو انعمت عليهم چې تا په هغوی انعام کړی دی، خپل فضل او احسان دې په کړی دی. اوس په کومو خلکو باندې انعام او احسان شوي دی، د هغې بیان سورة نساء کې الله فرمایي ومن یطع الله والرسول، هغه څوک چې تابعداري د الله وکړه د الله د رسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هغه څوک چې حکم ومني د الله او د هغه د رسول، نو دوی د هغې کسانو سره دي چې په چا الله انعام کړی دی. فأولئك مع الذين انعم الله عليهم، چې الله په انعام کړی دی. اوس الله انعام په چا کړی دی؟ منعم عليهم من النبيين، النبيان دي، والصديقين والشهداء والصالحين، هغه صدیقین شهدا صالحین دي. څلور ډلې الله ذکر کړلې. اول د خدای خاص بندگان، پیغمبران. نبی هغه چاته وایي چې هغه د الله د طرف نه وحی راغلی وي. او صدیق هغه چاته وایي چې په پیغمبرانو نازل شوي پیغامات او احکامات د زړه د اخلاصه مني او د هغوی په صداقت باندې ګواهي ورکوي، بغیر د دلیل نه تصدیق کوي. او شهدا د شهید جمع، شهید هغه چاته وایي چې د پیغمبرانو په حکم باندې د خپل ځان د خپل سر قرباني ورکوي. والصالحین، او صالحین د صالح جمع، نیکبخته هغه خلک چې د هغوی مزاج داسې جوړ دی
چې هره نیکي به دا د ده مزاج او طبیعت دی د خرابو خبرو نه ځان بچ ساتي. نو مطلب دا دی چې دا څلور واړه قسمه خلک چې کوم دی آیات کې ذکر شو د امت د باقي افرادو نه افضل او بهتر دي. او د دې نه علاوه چې کوم مسلمانان دي او په درجه کې د دوی برابر نه دي او د الله او د الله د رسول تابعدارۍ کې مشغول دي، هغوی به هم د دغې څلورو واړو ډلو په شمېر کې حسابېږي، په دغه څلورو ډلو کې د شمېر دي شي. اوس د داسې بزرګانو ملګرتیا دا د لویې مرتبې خبره ده. دې ته به ابدي نعمتونه ملاوي. نو په اهدنا الصراط المستقیم خدایه موږ ته نیغه لاره وښیه. اوس د نیغې لارې لپاره دی ونه وی چې خدایه ما ته د قرآن لاره وښیه، صراط القرآن. دی ونه وی چې صراط الرسول د پیغمبر لار راته وښیه. دا هم یو وضاحت و چې د قرآن لار راته وښیه، د پیغمبر لار راته وښیه. نو الله تعیین وکړو، قرآن او رسول یاد نه کړو. صراط الذین انعمت علیهم بندگان یې ورته وښول. نو صراط مستقیم معلومولو دپاره د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د اتباع سره سره د خدای د خاص بندیانو اتباع هم ضروري ده. کم خلک چې د قرآن او د رسول په لار روان دي هغوی سره یو ځای شه. یوازې کتاب د انساني تربیت دپاره کافي نه دی. یوازې کتاب د انساني تربیت دپاره کافي نه دی. کنی پیغمبر خدای سره را دی بس قرآن بس و پیغمبر یې ولې را لیږه. نو یوازې قرآن کافي نه، ورسره استاد پکار دی پیغمبر علیه السلام خدای را دی. او یوازې پیغمبر هم کافي نه، ځکه چې پیغمبر خو تر قیامته دنیا کې نه پاتې کېږي. نو خدای قرآن او پیغمبر ذکر نه کړل او داسې یو جماعت یې ذکر کړ چې هغه به تر قیامته وي. صدیقین، شهدا، صالحین وحسن اولئک رفیقا. دا ډېر ښکلي ملګري دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي مخکینی امتونه د هغوی په شان دا امت به ډلې ډلې کېږي. یهودیان 1 اویا ډلې وو، عیسایان 2 اویا ډلې، مسلمانان به 3 اویا ډلې شي. او په دې کې صرف یو ډله به نجات مومي، دا نور به دوزخیان وي. صحابه کرام تپوس کوي یو ډله څوک ده چې په حق باندې وي؟ ما انا علیه و اصحابي. دا هغه خلک دي چې په کومه لار زه یم او زما صحابه کرام په کومه لار باندې. بیا پیغمبر علیه السلام خلق وښول، قرآن او حدیث نه، ما انا علیه و اصحابي. نو د انسان د تربیت لپاره صرف کتاب او روایات بیانول نه کافي کېږي، بلکې ماهرین انسانان ورله پکار دي، رجال الله. د ټیلر ماسور جوړېدو لپاره کتاب نه کافي کېږي. کورس بس کتابونه ځان له کورس واخله او کور ناشیا کورس وګوره ول ټیلر به درنه جوړ. ټیلر ماسور چې جوړېږي نو ټیلر ماسور سره به شاګردي کوي. انجینیر او ډاکټر که جوړېږي نو انجینیر او ډاکټر سره به شاګردي کوي. یوازې د هغوی په کتابونو کار نه کېږي. اګریکلچر او زراعت کې که مهارت غواړې نو کور په ناسته نه کېږي چې کتابونه وګوره، هغوی سره به ناسته پاسته کوي. نو که رجال الله سره د ځان یو ځای کړ، د الله ښکلي بندیان د هغوی سره د ځان یو ځای کړ، نو څه به دنه جوړ شي او بغیر د رجال الله نه جوړېږي نه. نو ځکه الله فرمایي فادخلي فی عبادي، اول ګورې زما بندیانو کې داخل شه، زما نیکان بزرګان بندیان وګوره چې د هغوی ژوند د قرآن او د حدیث موافقي. فادخلي فی عبادي، اول زما دغې ښکلي بندیانو کې شامل شه. وادخلي جنتي، رسته به جنت ته ځي. جنت ته تلو لپاره صراط مستقیم رجال الله وګوره.
نو دې ځای نه دا معلومیږي چې د چا تقلید به کوې چا پسې به روانېږي هدایت موندلو دپاره چا پسې به روانېږي د صراط مستقیم تعین تا ته الله وکړه چې الذین انعمت علیهم من النبیین والصدیقین دا تقلید څه شی دی دا تقلید حقیقت دا دی چې پیروي او تابعداري د قرآن او د سنت مقصود وي او د قرآن او د سنت د تشریح او مراد معلومولو دپاره په حیثیت د شارح د قانون د سلفو صالحینو امامانو بزرګانو په تشریحاتو او وضاحتونو باندې اعتماد وکړي شي په چا به اعتماد کوي نو چې دا په چا اعتماد کوي نو دا ګورې شارح به تشریح کوونکی به شارع نه چې دی ګوره خپل قانون جوړوي شارع نه شارح دغه وجه ده چې د قرآن او سنت په قطعي واضح احکامو کې د یو امام تقلید هم ضروري نه دی کوم احکام چې واضح دي قطعي دي هغې کې یو امام پسې مه ده براه راست الله او د الله رسول پسې لاړ شه ساعت د الله او د رسول په کار دی او په کوم ځای کې چې په قرآن او سنت کې اجمال وي تفصیل پکې نه وي یا څه ابهام پټوالی وي یا دوه آیاتونه دوه احادیث یو بل سره تعارض پکې راشي نو په دغه ځای کې خپل تعبیر او تشریح باندې اعتماد مه کوه د ځان نه مخکې بزرګان وګوره په هغوی اعتماد وکړه نو دا څلور امامان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا څلور بزرګان دا زمونږ د قرآن او د حدیث استادان دي دې ته موږ پیغمبران نه وه د صراط مستقیم کې موږ دغه څلورو امامانو پسې ټوله دنیا روانه ده دې ته تقلید شخصي وایي نو تقلید شخصي ناروا نه دی د قرآن او د حدیث نه معلوم دی یوسف علیه السلام چې مصر ته لاړه نو مصر کې هغه تقریر کړی دی واتبعت ملت آبائي ما د خپلو باباګانو تابعداري کړې ده ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام هغې یاد کړي دا تقلید شخصي دی ما د خپلو باباګانو تقلید کړی دي نو چې د چا باباګان په نیغه لار وي او په رڼا کې تللي وي نو د هغوی تقلید پرې لازم دی او که د چا باباګان په تیارې کې تیارې والا پسې مه ځه نو دا څلور امامان دا په رڼا کې وي او دوی ته خدای علم او پوهه ورکړې وه مهارت یې ورکړی و نو دوی د قرآن او د حدیث تشریح منته کړې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خدای وایي که نه پوهېږئ نو اهل ذکر عالمانو نه تپوس وکړه دا څلور عالمان دي د دنیا لوی لوی خلک ورپسې روان دي څلور امامان اوس هغومره مهارت هغومره پوهه هغومره تقوا د موجوده وخت کې نشته نو ځکه بیا علماو اتفاق کړی دی چې د څلورو امامانو نه وروسته بیا نور امامان دې نه جوړېږي پنځم امام دې څوک نه جوړېږي بس څلور امامان کافي دي د ټولې دنیا څلور امامان کافي او پنځم امام بیا پاتې دي دا د غشتو قابل نه دی دا صحابه کرامو په دور کې هم تقلید شخصي استعمال شوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين